بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن مونږه په مثلث باندې خبره کوو او مثلث د مصمت مونږه اته قسمونه ویلي وو ټیک ده کنه او په اتو قسمونو کې د مثلث دا د مصمت لومبی قسم دی اته قسمونه د مصمت مونږ ویلي وو ای کې لومبی او اول قسم چې کوم دی نو هغه مثلث دی ټیک شو نو مثلث د عربی ژبې ټکی دی د عربی ټیک شو د ثلث نه مشتق دی یا جوړ دی او معنی دا درې ورته وایي څه ته وایي درې ورته درې مثلث د عربی ژبې ټکی دی د ثلث نه مشتق دی جوړ دی او معنی دا درې په ادبي اصطلاح کې یا په شعري اصطلاح کې دا د مصمت هغه قسم دی چې د دې په هر بند کې به درې مثلي وي لکه څنګه چې موږ درې ویلو نو دلته د دې په هر بند کې مصمت کې موږ دا ویلو دا خبره بلکې ذهن کې ساتئ چې هغې لفظي معنی موږ داسې کړې وي چې پیرله پیله دغه مختلف خواره واره اجزا په ترتیب سره راغونډوله دا د هغې لغوي معنی وي د مصمت او اصطلاحي معنی دا چې هغه شعري تخلیق چې هغه په بندونو مشتمل وي څه شي مشتمل وي بندونو هغې ته مصمت ویلی شي نو چونکې دا بند وي دا به شروع نه چې کوم دی په تر اخره پورې په بندونو مشتمل وي نو دا یې لومبی قسم دی اتو قسمونو کې او دا د مثلث نو مثلث موږ وایو چې د دې معنی ده درې نو لهذا دا هغه شعري تخلیق دی د مصمت هغه قسم دی چې د دې په هر بند کې به درې مصري وي څو مصري پکې درې مصري پکې دا د دې هیت یا دغه شکل شو که نه چې دې کې به دا بیا هیت به موږ ګورو چې دې سره موضوع به دې څه وي موضوع دې کې هر قسم موضوع بیانېدی شي هر قسم مضمون پکې ته بیانولی شي ټیک شو د دې هېڅ قید نشته چې په دې کې به دا مضمون بیانوي او دا به نه بیانوي هیت ته د دې چې کوم دی نو هغه به داسې وي دې کې د هیت په حواله باندې مختلف دغه دي یو هیت دا دی چې اول بند الف کلا کافیه ده الف 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 یعنی د اول بند درې واړه مصرې به په یوه کافیه یو ردیف کېږي یا ردیف ضروري نه دی یوه کافیه کې به که ردیف ورسره ردیف به هم هغه وي درې واړه مصرې به د اول بند چې کوم دی به څه شوي ده دا په یوه کافیه او یو ردیف کې وي دې نه پس چې کوم نور بندونه شروع کېږي څومره بندونه چې وي نو آی کې به بیا ترتیب به دغه وي چې ب او ب بیا الف د هر بند اوله او دویمه مصره به په بیله کافیه کې وي او دریمه مصره به د اول بند په کافیه کې وي لکه اسمان اسمان جانان اسمان میران جانان ټیک شو دلته بیا موږ ګورو چې ګلزار غزلزار او بیا وجدان خبره ته مو خیال دی دا کافیه به د اول بند سره چې کوم دی د هر بند اخیری مصره یې درېیمه مصره به په کافیه کې اول بند ته رجوع کوي د اول بند چې کومه کافیې وي درې واړه مصرې چې په یو کافیه یو ردیف کې وي کومه کافیه ته هغې ته لګولې وي نو د هر بند دویمه مصره به ته په کافیه کې هغې ته کې او لومبۍ دوه مصرې چې کوم دي هغه چا هغه کافیه راغله خو به هم دواړه خپلو کې هم کافیې دي چې هر بند دویم ټیک شو یو صورت دا دی ټیک ده که نه یو صورت دا دی چې اول بند کې به الف راغلو بیا الف ټیک شو او بیا الف ټیک دی که نه بیا به بل دا کې چې کوم دی هغه به داسې وي چې دا به بي وي دا به هم بي وي او دا به هم بي وي بیا درېیم بند کې به بل جیم وي بل به هم جیم وي بل به هم جیم وي دې باندې خو تاسو پوه شوئ دا کافي نه زما مواد نه کافیه دی هلته کې مونږ چې کوم دی پوه شوې سخا بقا وفا کافیه ولګوله دې بند کې نو د دویم بند کې مونږ چې کومه کافیه لګو درې واړه مصرې په هغه کافیه کې داسې هم خلکو کړي دا د تجربه هم شته دا هم ټیک دی خو اصلي صورت یې دا دی صحیح اصل صورت چې کوم دی کوم چې ډیفینیشن دی او کوم چې اصلي صورت دی نو هغه یې دا دی بیا په دې کې که مونږ بل دغه لګو جیمه او جیمه او جیم درې واړه مونږ چې کوم دی پوه شوي دا بل قسم دی چې د هر بند درې واړه مصرې به هم کافیه وي او د هر بند به د بل بند نه مصرو دا دغه د کافیه بدله وي بلې دا صورت دی د خبرې ته مو خیال دی
دریم صورت چې کوم دی هغه دا دی چې دریم صورت دی دا به دلته راولو چې الف راغلو بیا الف راغلو او بیا الف پوره مصرع کافیه به همدا وي که نه دا او پوره مصرع دا به داسې چې د اول بند کې تا کومې دغه ولګوئ دا فارم راغلو اول بند کې راغلو دا فارم که نه دې نه پس چې دویم بند دریم څلورم پنځم شروع کېږي نو هر بند به اوله او دویمه مصرع په یو کافیه کې وي او دریمه مصرع چې کومه ده هغه به دا بار بار تکرارېږي ثابته مصرع به تکرارېږي کافیه نه ثابته مصرع به تکرارېږي په خبره پوهېږئ تاسو دا تاسو مثالونه درکوم خیر دا کنفیوز کېږئ ما دلته خو مصرع پوره نه تکرار شوې څه شو ده دلته صرف کافیه بدله شوې ده مصرع نوره بدله ده خو کافیه صرف د اول بند ده دلته به د اخري چې کومه مصرع ده د بند درېیمه دا اول بند دا به د هر بند نه د هر بند به درېیمه مصرع ده راځي ثابته په ثابته مصرع د هر بند به درېیمه مصرع ده راځي دا پوره مصرع به دا راځي درېیم صورت دا ده دې خبرې ته مو خیال دی مطلب ټول څه کومه رسېږي نو دا د دې چې کوم دې پوښ دغه زه تاسو ته مثالونه درکوم خو دا یو خبره هم ځان سره نوٹ کړئ چې کدی درېیمو صورتونو نه علاوه هر صورت وي کافیه نظام کې د دې خلاف کافیه نظام خو چې په هر بند کې درې مصري بیا به مثلث وي که کافیه نظام د درېیمو طریقو نه مختلف وي چې کومې درې طریقې مونږ ویلې دې نه مختلف وي خو چې هر بند کې درې مصري وي څو مصري پکې نو دا به مثلث وي دې ته به مثلث وایي دا کافیه نظام خلک خوند دپاره دا کوي بس شاید د خوند ورکړي چې اخري مصرع چې کوم د بند اولني بند دا بار بار تکرار کړي مزه پکې پیدا کېږي ځینې داسې کوي چې درې واړې مصرعې په یو بېله بېله کافیه کې کلا خوند ورکوي هغه مزه ادا کوي پکې خپل رنګ خوند دی بله دا چې د هر بند درېیمه مصرع لومړي بند سره هم کافیه راځي نوره مصرع بدلې صرف کافیه هغې سره د بېل خوند دی دا رنګونه دي مړه هر قسم لیکلی شي دا رنګونه دي خو شرط دا دی دا شرط دی چې درې مصرعې وي که درېیمونه کم زیاتې به مثلث نه وي ګوره دې فارمونو ته ګورئ تاسو ته دې باندې دغه وایم دا فارم چې پوره مصرع تکرارېږي دا د ایوب صابر یو نظم دی دغه ویلی دی تاسو به اورېدلی وي چې ګلزار عالم ویلی دی که نه چې محبوبې اوس د دار خبرې کوه مطلب چې محبوبې بس دې مینه ډېره وشوه که نه محبوبې اوس د دار خبرې کوه بند دی محبوبې اوس د دار خبرې کوه د مېړانتوب د کار خبرې کوه دار خبرې کوه کار خبرې کوه هم کافیه محبوبې بس دی مینه ډېره وشوه دا مصرع اوس تکرارېږي بل بندې کې ګورئ چې ځان به اوس هېر کړو ځان جهان خو نه دی ځان به اوس هېر کړو ځان جهان خو نه دی ځان چې جهان ګڼي انسان خو نه دی انسان خو نه دی جهان خو نه دی هم کافیه هم ردیفه او درېیمه مصرع څه محبوبې بس دی مینه ډېره وشوه دا فارم دی درېیم فارم چې کوم شو بل فارم چې کوم دی نو هغه دا دی چې دا فارم چې کافیه د درېیمې هر بند درېیمه مصرع چې کوم دی دا به اردو بند سره هم کافیه وي دا د اردو ما یو دغه راغشتی دی چې تاسو لږ دغه ته ګورئ که نه عہد کیا ہم نے बेकरारों की बला ईद किया हमने बेकरारों की बला गैर की क्या फुरकत के गैर ईद की क्या फुरकत के मारों की बला ईद की क्या फुरकत के मारों के बला ईद किया हो दिल फगारों की बला फगारों की मारों की और करारों की दाव से रुपया बन देगा ठीक है द्रेबा मिस्री हम काफी दी बल बंचर पसंद वो जो आमिल ते अजल तू ईद थी वो जो आमिल ते अजल तू ईद थी हमसे होते बगल तो ईद थी हमसे होते हम बगल तो ईद थी अजल बगल द काफी दा गोरे दिल को कुछ पड़ती जो कल तो ईद थी कल बगल ګوره د چې کوم د پوښ کافیه دغه ته ګورئ دا په دې فارم کې راغلی درې واړه هر بند خپله مصرع خپل دغه کې راګي دا ګوره الف بیا بی بیا جیم دلته ګورئ دې کې دا کافیه شوي دي تو عید تھی ازر تو عید تھی هم بغل تو عید تھی جو کل تو عید تھی درې واړه کافیې د بند درې واړه مصرع هم کافیه دي او پاس بند کې درې واړه مصرع هم کافیه وي د دې فارم والا چې دا اخري مصرع هغې سره هم کافیه وي درېشم دا
چې باران ورېږي په پانډریجون کې باران ورېږي په پانډریجون کې رنګونه راغله نوي ژوندون کې رنګونه راغله نوي ژوندون کې نوي خیالات نوي مضمون کې دا یو بند شو هم کافیه ریجون ژوندون مضمون کې که نه بل بند دی چې د پانډریجون دي ښکلي رنګونه کاڼو کې ګورم نزاکتونه رنګونه نزاکتونه دواړه مصري هم کافیه او نوی فطرت دی هر سباون کې اوس دا درېیمه مصره په د لومړي بند کې خو مصره بدله ده صرف هم کافیه ده ورسره مصري تکرار دی مصري تکرار په دې کې چې محبوبې بستې مینه ډېره وشوه دا درې صورتونه چې کوم دی پوه شئ دې مونږ بیان کړم د خبرې ته مو خیال دی زه بیا تاسو سره دا کومه که نه چې عربی لفظ دی مثلث د ثلث نه چې کوم دی پوه شئ مشتق دی جوړ شوی دی او د مصمد دا اولنی قسم دی او مثلا بیا تکرار وینا دا د هغې اولنی قسم دی هیت دا دی چې د اول بند د درېیمې مصرې به هم کافیه وي بیا به ورپسې بل بند چې تړي نو د هغې هر بند به پیل دوه مصرې یو کافیه کې وي او درېیم مصره به لومړي بند ته رجوع کې کافیه کې همغه کافیه ولدي به پکې استعمالېږي او صورت دا دی بل دا چې د هر بند درېیمه مصرې په بېله بېله کافیه کې وي الف 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 بی 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 جیم 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 کنه ټیک شو بل صورت دا دی چې د اول بند درېیمه مصرې به هم کافیه وي د باقي بندونو دوه مصرې به اولنۍ په یو کافیه کې وي او درېیمه مصره به په کافیه کې صرف رجوع کوي څه ته لومړي بند ته او بلکې به هغه پوره مصرې تکرارېږي دې کې به صرف کافیه رجوع کوي دا د مثلث د لیکلو تکنیکس دي او موضوع پکې ته هر یو بیانولی شي او شعورونه واخله تر اخره پورې مصمد خو موږ اول ویلو چې دا بند دي کې مطلب پکې نه وي دا ټول په بندونو مشتمل دي استاد ذهن کې څه خبرې